السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدام حسین شباب. یو ځل بیا زه په باجوړ په خپل علاقه کې موږ د خوړ په غاړه ناست یو مازدیګری دی، څه نری نری سیلۍ هم لګي او ډېر ښکلی موسم دی، د روژې مازدیګری دی. زما سره زما د علاقې یو ځوان شاعر چې کوم یو ښه شعر لیکي، په شعر باندې ډېره غټه مبارزه لري، ډېر غټه مبارزه کوي او ډېر ښه کلامونه لیکي. په دې ینګ ایج کې، په دې وړوکي ایج کې هغه ډېر ښه کلامونه لیکلي. نو زه غواړم چې دا د دې یو کلام زه تاسو ته در واورم چې تاسو ته خوندونه واخلئ. زما ملګری دی نن عرفان الله عرفان، کوم چې د باجوړ د سیمې سره تعلق لري. زه به یو کلام اورم او غواړم چې هغه ول تاسو ته خپل تعارف هم وکړي او د هغې نه پس تاسو ته خپل یو کلام وړاندې کړي چې کوم د خوښې کلام عرفان چې کوم د خوښې کلام یې هغه به ملګرو ته وړاندې کړي او یو خپل تعارف ورته هم وکړي. ډېره زیاته مننه شباب صاحب. زما نوم عرفان الله عرفان دی، له باجوړ له ګردۍ سیمې سره تعلق ساتم. دغه مې تعارف دی او ملګرو ته څو ټپیزې به وړاندې کړم. بیا به کلام چې په څو پیسو به دې وده کړم، په څو پیسو به دې وده کړم، للو به دې وده کړم، په دې زانګو به دې وده کړم، په اللهو به دې وده کړم او لکه ماشوم به دې بیا خپل کړمه مینه. واه، لکه ماشوم به دې بیا خپل کړمه مینه. بله ټپیزه چې په نه خبره چې خفه شي، په نه خبره چې خفه شي، په دروازه کې راښکاره شي، سینګار لږ کم که جینۍ مړه شي، په ننني باران لمده شي چې مې تودې غېږې له راوړي دیدنونه، په ننني باران لمده شي چې مې تودې غېږې له راوړي دیدنونه. زبردست. په پشمني جوړې نارې دي، زلفې په مخې راخورې دي او سترګې دواړه تکې سرې دي. اختر ته ورځې که دوه درې دي، جانانه راشه د کلام کوو سیلونه. واه، اختر ته ورځې که دوه درې دي، جانانه راشه د کلام کوو سیلونه. زبردست. مړه خفه رانه جانان دی، سم په منونو راته ګران دی، یار د رقیب سره روان دی او سبق به وویم آسان دی، خو راته ګران دي قضا شوي دي واه، زبردست. او یاد دې د جم یخ سحر کو، جانان بیا تور صادر په سر کو، یار زه په سوري ځان پنور کو او خاونده بیا دې مازدیګر کو، په ګودر پرېوته د سرو مچو سیلونه. زبردست. او غزل دی پرون مې لیکلی دی، نوی غزل دی شباب صاحب، چې ما خپل ارمان له سا ویسته د خپل ارمان قاتل شو. ما خپل ارمان له سا ویسته، ما د خپل ارمان ما خپل ارمان له سا ویسته د خپل ارمان قاتل شوم، د دې دور قاتل شوم، د دې دوران قاتل شوم. واه، زبردست. زه مړ یم په هغه په ما باندې هم مړ دی. زبردست. زه مړ یم په هغه په ما باندې هم مړ دی، جانان زما قاتل شو، زه د خپل جانان قاتل شو. واه، زبردست. مننه. او د مینې په جنون کې خو مې ستا هېڅ څه ونه کړه، د مینې په جنون کې خو مې ستا هېڅ څه ونه کړه، بس خپل ګریوان مې وشله او د خپل ګریوان قاتل شو. واه، زبردست. ډېره مننه. او په سمه لار روان وم او په بله ترې روان شوم، په سمه لار روان وم او په بله ترې روان شوم، د خپل منزل قاتل شوم، د خپل ګزران قاتل شوم. زبردست. مننه. او په ژوند کې خو ما چېرته یو مرغۍ هم نه وویشتي، په ژوند کې خو ما چېرته یو مرغۍ هم نه وویشتي، په ژوند کې خو ما چېرته یو مرغۍ هم نه وویشتي، بس ډزو رانه وشو او د خپل عرفان قاتل شو. واه، په ژوند کې خو ما چېرته یو مرغۍ هم نه وویشتي، بس ډزو رانه وشو او د خپل عرفان قاتل شو. زبردست. ملګرو، دا و عرفان الله عرفان، کوم چې تاسو خپل یو کلام وړاندې کو. ډېر ښه کلامونه لیکي. ما د دې ډېر کلامونه اورېدلي، خو نن داسې ښکارېدو لکه چې روژه ده او هغه شان په سور کې نه وي کوم چې کلامونه ترې ما اورېدل. نو زما ډېر د زړه ارمان و چې د دې کلامونه تاسو واورئ. کوم په دې ځای به مونږ خپل دا خپرونه زموږ چې پای ته ورسوو، خو زه به ورته خپله یوه ټپیزه ووایم. تل دغه ارماني په زړه مې تل دغه ارماني و چې را صفا کې خپل جاناني، په ما جنت بیا دا جهاني وای چې مور او پلار یې شهزادګاني، ځکه اینونه بغدادۍ کونترې وینه. ډېره مننه، ډېره مننه. دا و عرفان الله عرفان. انشاءالله ټیم په ټیم به زه څو پورې په باجوړ کې یم، د ده سره به ناسته کوو، تاسو ته به په کلامونه اورو. خو نن چونکې روژه ده او ډېر زیات ګډوډ هم دی، خو دا موسم او دا حالات ډېر ښکلي وو. د خوړ غاړه هم وه، نری نری سیلۍ هم لګېده. نو ما چې مونږ یو کلام واورو، تاسو ته خوندونه واخلئ. ډېره مننه.